अस्सलाम वालेकुम डिवा लर्निंग एकेडमी ته په خیر راغلی نن موږ د مایکروسافټ ورډ 2020 لومبی لیکچر ریکارډ کوو دینه مخکې موږ د مایکروسافټ افیس یو تعارفي لیکچر ریکارډ کړی په کم کې چې موږ د مایکروسافټ افیس 2020 پری ډاونلوډینګ انسټالیشن او د پری اکټیویشن طریقه کار خودلو کوشش کوو چې د مایکروسافټ ورډ دا کورس په شارټ لیکچرو کې ریکارډ کو د نن ورځې لیکچر به په نسبت د راتلونکو لیکچرو لږ غونډه کې وګت کیږي ځکه چې په دې کې به موږ د مایکروسافټ ورډ ډسپلی وینډو او د سره هم په فایل ټیب باندې هم کار کوو مایکروسافټ ورډ په دې کورس کې موږ هر یو کمانډ هر یو شارټکټ او هر یو ټریک په تفصیل سره وایو کوشش کوو چې د بیسیک نه والا تر ایڈوانس لیول پورې هر یو آپشن او هر یو کمانډ په تفصیل سره ډیسکس کوو د کورس په ان کې به په مایکروسافټ ورډ کې تاسو ته هیڅ قسم مشکل مخې ته نه راځي او د مایکروسافټ ورډ نه تاسو په هر لیول باندې استفاده کولای شئ نو راځو د مایکروسافټ ورډ دغه پروګرام کولاو د مایکروسافټ ورډ دغه پروګرام په مختلف طریقو باندې کولاولی شو یو خدا چې موږ راشو سٹارټ بټن باندې کلیک کوو دلته کې موږ ته د مایکروسافټ ورډ دغه آیکن په نظر باندې راځي په دې باندې کلیک کوو او مایکروسافټ ورډ پروګرام سره کولاو شي او یا داسې وکړو په سرچ بار کې موږ ولیکو وین ورډ او د کیبورډ نه د انټر بټن پریس کوو نو د مایکروسافټ ورډ پروګرام مو سره کولاو شي او یا موږ دا په رن کې هم کولاولی شو یعنی د کیبورډ نه وینډو کی او آر پریس کم دلته زه ولیکم CMD او په دې کمانډ پرمپټ کې زه ولیکم سٹارټ سپیس وین ورډ او د کیبورډ نه د انټر بټن پریس کم نو مایکروسافټ ورډ پروګرام به مو سره کولاو شي او یا دې لپاره زه یو بیچ فایل هم جوړولی شم چې راشم په نوټ پیډ کې یو فایل جوړ کړم چې د هغې په وجه باندې موږ ته بیا مایکروسافټ ورډ پروګرام کولاویږي نوټ پیډ ته زه رالم او دلته کې ما نوټ پیډ کولاو کو زه لیکم سٹارټ سپیس وین ورډ او بیا راځم دغه فایل په بیډ ایکسټینشن باندې سیو کوم رالم سیو باندې او دا چېرته سیو کوم په ډیسکټاپ باندې دلته کې زه نوم ورکوم MS Word او .bat یعنی دا بیچ فایل دی موږ سره په ډیسکټاپ باندې ما سیو کو اوس راځم ګوره دغه فایل ما سره سیو شو دا فایل تاسو وګورئ په دې باندې زه کله کلیک کوم نو موږ سره مایکروسافټ ورډ پروګرام کولاویږي دا وګوره مایکروسافټ ورډ پروګرام موږ سره کولاو شو نو په مختلف طریقو باندې موږ د مایکروسافټ ورډ پروګرام کولاولی شو ٹھیک شو دا د مایکروسافټ ورډ پروګرام ډسپلی وینډو ده یعنی دا انټرفیس دی دلته کې موږ ته لیکلي دي ګډ مارننګ ٹھیک شو بیا دلته کې یو بلینک ډاکومنټ راکلی باقي پاتې موږ سره ټیمپلیټس راکلي دي مختلف قسم ټیمپلیټ راکلي نیو اوپن اکاونټ فیډبیک او آپشن بلینک ډاکومنټ باندې موږ کلیک کوو نو موږ سره ډاکومنټ کولاو شو په دې ډاکومنټ کې موږ خپل کمپوزینګ کولی شو یعنی رایټینګ پکې کولی شو څه شی پکې ډیزاین کولی شو اچھا ټیمپلیټ څه کار کوي ټیمپلیټ مایکروسافټ موږ ته فری راکړي یعنی فری ټیمپلیټ یې موږ ته راکړي که غواړو موږ دغه یو ټیمپلیټ کې ایډیټینګ وکړو نو کولی شو چې دلته نه یو ټیمپلیټ راوالو په هغه کې خپل ایډیټینګ وکړو د مثال په طور باندې یو کس یو CV جوړول غواړي او زه راځم دغه یو ټیمپلیټ کولاوم ټیک شو او دا ایډیټ کوم که یو کس غواړي دغه شانته یو CV جوړه کړي نو که بلینک ډاکومنټ کې دغه ډیزاین جوړوي نو په دې باندې ډېر ټایم لګي ټیک شو موږ تیار دغه شانته یو ټیمپلیټ راوالو په هغه کې ایډیټینګ وکړو او ځان له یو CV تیار کو یا ځان له یو انویټیشن کارت وغیره تیار کو دا یو پکچر دا زه ډیلیټ کوم دلته زه خپل پکچر لګوم رالم دا مې ډیلیټ کو راځم دلته نه یو پکچر رالم ګورم چې زما سره په کمپیوټر ډیوایس کې دغه سره شته که نشته پکچر اچھا دغه یو پکچر دی د نثار باز صاحب کوم چې د عوامي نیشنل پارټۍ سره تعلق ساتي دغه یو پکچر زه اوس ایډیټ کوم یعنی CV ډیزاین کوم ټیک شو دغه پکچر ما راواخیستو دلته کې زه نوم لیکم چې نثار باز او جاب ټایټل کې ورته لیکم چې دا څه دی MPA دی MPA د کوم ځای MPA دی خیبر پښتونخوا MPA دی او دلته کې زه دغه ایجوکیشن ولیکم دغه ایکسپیرینس ولیکم پروفایل انفارمیشن ورکم او دلته کې څه ولیکم کانټیکټ نمبر ولیکم وغیره دا زموږ سره تیار یو CV جوړ شو که دغه CV زه په بلینک ډاکومنټ کې ډیزاین کوم نو په دې باندې ډېر زیات ټایم زموږ نه لګي نو دې د وجې نه موږ تیار ټیمپلیټ راوالو او ایډیټ یې کوو ٹھیک شو دا زموږ سره بلاشه ټیمپلیټس دي دلته موږ وګورو دا موږ سره مختلف قسمه ټیمپلیټس دا پارټ انویټیشن دی مطلب دا موږ جوړوو په دې باندې
بلا شی ټیم لګی چې دا مونږ جوړو. خو یو خبره بل هم یاد لرئ چې کله مونږ دغه ټمپلیټ استعمالو دا مونږ د نیټ سره کنیکټ یو، که د نیټ سره مونږ کنیکټیویټي نه نو دغه ټمپلیټس کې مونږ بیا کار نشو کولی، دا آنلاین دي. ټیک شو. اچھا اوپن کې سي اوپن کې داسې چې یاره مونږ کله یو ډاکومنټ لیکلی یعنی یو فایل مونږ تیار مخکې نه لیکلی او غواړو چې کولاوي کوم دلته نه مونږ کولاولی شو. دلته مونږ سره تیار هغه زاړه چې کوم فایلونه دي هغه مونږ سره دلته کې راځي. ټیک شو. یا په پی سي کې بل ځای کې پروت وي نو مونږ دلته نه راخیستی شو. ون ډرایو باندې به ځان له لیکچر جوړو چې ون ډرایو څه ته وایي، دا مونږ سره آنلاین چې کله مونږ غواړو چې آنلاین د مایکروسافټ کلاوډ کې خپل ډاکومنټ سیو کړو نو په ون ډرایو کې مونږ به سیو کوو. دې لپاره مونږ د مایکروسافټ اکاونټ جوړو. ټیک شو. اچھا اوس انپو ته راځو چې انپو څه کار کوي. انپو کې مونږ سره دا مختلف اپشنز را سره دي: پروټیکټ ډاکومنټ، چیک ایشو او منیج ډاکومنټ. دا څه کار کوي؟ دلته انپو کې موږ سره د فایل انفارمیشن راکوي چې یاره په دې فایل کې څومره پیجز دي، څومره پکې الفاظ لیکلی شوي. دلته ته کمنټس هم ایډ کولی شي چې یاره دا چا جوړ کړی دی، کریټډ بای صافي ما ولیکو. ټیک شو. دلته د آتر نوم هم ورکولی شي، هلته کمنټ شو، دلته چې شو صافي شو. نو د فایل د ډاکومنټ باره کې موږ سره معلومات راکوي، مختلف معلومات راکوي. اوس ډاکومنټ پروټیکشن ته راځو نو دې کې موږ سره دا مختلف اپشن دي چې کله موږ آلویز اوپن ریډ اونلی باندې یو فایل کولاو کړو نو زموږ په فایل کې به خلک چینجز نشي کولی، صرف کتلی به شي. انکریپټډ پاسورډ باندې کلیک کړو نو زموږ فایل موږ په پاسورډ باندې پروټیکټ کولی شو، یعنې خپل یو فایل ته موږ پاسورډ دلته نه ورکولی شو چې څوک یې نه ګوري. د مثال په طور باندې دغه ډاکومنټ ته زه پاسورډ ورکوم، څه شی ورته ورکوم 1 2 3 4. ټیک شو. 1 2 3 4 دغه فایل زما سره اوس پاسورډ پروټیکټډ شو. څنګه پاسورډ پروټیکټډ شو؟ چې کله موږ دغه فایل کولاو نو زموږ نه پاسورډ غواړي. ټیک شو. او دغه فایل د ما راواخیستو دا اوس کولاوم نو دا موږ نه پاسورډ چې پاسورډ موږ نه ورکړي نو دغه فایل موږ سره نه کولاویږي. 1 2 3 4 پاسورډ ما ورکړو، دغه فایل به ما سره اوس اوپن شي. ټیک شو. دغه فایل زما سره څه شو؟ اوپن شو. دغه شانته په انپو کې زموږ سره په پروټیکټ ډاکومنټ کې نور اپشن هم شته. ریسټریکټ ایډیټینګ باندې موږ کلیک کوو نو موږ فایل کې به څوک ایډیټینګ نشي سیو کولی، یعنې ایډیټینګ که پکې هم کې خو سیو کېږي به نه. ریسټریکټ ایکسس دا زموږ سره د سرور سره کنیکټیویټي غواړي، رایټ مینجمنټ سرور سره چې موږ کنیکټ یو نو دا اپشن به کار کوي، ادروایز دا به نه کوي. ایډ سیګنیچر څه مطلب دی؟ یعنې په خپل ډاکومنټ کې کوم غواړو سیګنیچر ایډ کړو دلته نه ایډ کولی شو. لکه څنګه ایډ کولی شو؟ د مثال په توګه باندې زه یو فایل ډالم، دلته نه زه یو فایل کولاوم او په دې کې یو څو پیراګراف لیکم، لیټ سپوز 8 پیراګراف پکې ما ولیکل. ټیک شو. او لاس کې دلته کې زه څه کوم؟ سیګنیچر انسرټ کوم. د سیګنیچر د چا وکړم؟ نثار باز. ټیک شو. دا چې دی ایم پی ای دی. اچھا دلته کې د هغې موبایل نمبر یا ایمیل وغیره ته دلته لیکلی شي. دا موږ سره اوس انسرټ شو. دلته کې موږ سیګنیچر کول غواړو نو دې لپاره د پین پیډ ضرورت دی، یعنې په ټچ سکرین باندې چې کله موږ پین پیډ باندې موږ سیګنیچر کوو نو د هغې لپاره موږ سره څه ضرورت دی؟ د پین پیډ ضرورت دی. پین پیډ زموږ سره نشته چې موږ په دې باندې سیګنیچر وکړو. دغه دپاره موږ څه شی استعمالیږي؟ دغه یو اپشن استعمالیږي، کوم یو اپشن استعمالیږي؟ سیګنیچر والا اپشن استعمالیږي. ټیک شو. مارک از فاینل مطلب دا چې موږ ریډر ته وایو چې یاره موږ دې ډاکومنټ کې هر څه کمپلیټ کړي دي، موږ دا کتلی دی، په دې کې نور ډاکومنټ نور چینجز ته ضرورت نشته دی. نو موږ په دې شي باندې کلیک کوو، په مارک از فاینل باندې کلیک کوو. ټیک شو. اچھا اوس راځو چیک پر ایشو. چیک پر ایشو مطلب دا دی انسپیکټ ډاکومنټ پکې د چیک سیلیبریټي او چیک کمپیټیبلیټي، دا درې اپشن پکې دي چیک پر ایشوز کې. انسپیکټ ډاکومنټ مطلب دا چې موږ په ډاکومنټ کوم ځای کې ګرامټیکل غلطي کړي یا پکې سپیلنګ غلطي کړي نو دلته نه موږ انسپیکشن کولی شو، یا پکې نور څه شی انسپیکټ کوو ګورو. پکې د مثال په توګه باندې زه دغه یو فایل ډالم، واپس کوم یو فایل، دغه یو فایل ډالم، دا ما سیو کړو په ډیسکټاپ باندې او دې له څه نوم ورکوم؟ خان په نوم باندې مې دغه ډاکومنټ سیو کوم په ډیسکټاپ باندې. ټیک شو. کوم ځای ته رالو؟
په ډیسکټاپ مې سیو کو بل ځای کې مې سیو کو دا دی ټیک شو دا ډاکومنټ ما راواخیستو و دې کې زه انسپیکشن کوم رالم او چیک ایشو سره رالم دلته کې زه وایم چې یاره انسپیکټ ډاکومنټ و دا موږ څه کار کوي کم ځای کې چې موږ په ډاکومنټ کې کامنټس لګولي ډاکومنټ پراپرټي فرست انفارمیشن ټاسک پین وغیرہ وغیرہ یا کوئی موږ کوم ځای کې هډ ان ټیکس پکې وي نو موږ دلته نه انسپیکټ کولی شو مثال په توګه باندې دغه ډاکومنټ کې زه غواړم کوم ځای پکې ایډ کړم دې ځای کې زه سټارټ کې لیکم نثار باز MPA ټیک شو او زه غواړم چې دلته دا زه پروټیکټ کړم د دې کنټیکټ نمبر ما دلته لیکلی کنټیکټ نمبر ټیک شو دا ما کنټیکټ نمبر لیکلی زه غواړم چې یاره ریډر د دې دا کنټیکټ نمبر ونه ګوري نو دلته زه په دې باندې رایټ کلیک کوم بیا چېرته راځم فونټ ته راځم او دا هیډن کوم ټیک شو دا ما چې کو هیډن مې کو سیو مې کو اوس راځم دلته کې ان پوتا او چیک فار ایشو کې زه په انسپیکټ ډاکومنټ باندې کلیک کوم دا نو بوته زه آن چیک کوم ټوله او چې شی په کې ورو دا هډ ان ټیکس په کې ګور چې په کوم ځای کې د ډاکومنټ کې هو څه شی پټ نه دي نو دې باندې کلیک کوم موږ ته براشي چې را هډ ان ټیکس واس فاوند په دې ډاکومنټ کې د څه الفاظ تر چې هغه هایډ شوی دي یعنی پټ شوی دي ټیک شو دا موږ بیا څنګه ګورو چې یاره کم ټیکس پکې هایډ شوي دي چې موږ واپس راشو په دې کې موږ هایډ ان ټیکس ګورو دا موږ چې کو سلیکټ کو کنټرول پلس ا به سلیکټ کو بیا به راشو رایټ به کلیک کو فونټ ته به راشو دلته به دې هیډ باندې چیک لګېدی دا موږ آن چیک کو داسې ټیک شو چې آن چیک هم کو هغه انفارمیشن کوم چې هایډ شوي هغه موږ ته دلته په نظر باندې راشي ګوره دا اوس موږ سره رالو په نظر کنټیکټ نمبر وختي هایډ اوس رالو نو دې لپاره موږ انسپیکشن کولی شو د کوم ځای نه کولی شو چې کله انپو ته راشو چیک فار ایشو او دلته نه ډاکومنټ انسپیکشن کولی شو چیک اکسیسیبیلیټي څه کار کوي چیک اکسیسیبیلیټي دې لپاره چې کله د ډاکومنټ کې موږ یو پکچر انسرټ کړی یا پکې څه شی زموږ نه میسنګ شوی پکې یا یو ډاکومنټ یو لاین ډبل لاین نه په مارجن کې غلط شوی یا نور داسې څه مسله پکې نو دې لپاره موږ څه استعمالولی شو چیک اکسیسیبیلیټي والا آپشن استعمالولی شو لکه څنګه دلته کې زه یو پکچر د مثال په طور باندې زه انسرټ کوم راځم څه شی انسرټ کوم یو شیپ به راولم ټیک شو نو د مثال په دغه ټرایینګل شیپ ما راواخیستو او دلته کې ما انسرټ کو په دې باندې مې انسرټ کو نو دا ما په غلط پوزیشن باندې انسرټ کو کنه ټیک شو نو زه اوس راځم دا سیو مې کو او ورس رالم ان پته رالم او دلته کې ګورم چیک اکسیسیبیلیټي نو موږ ته به دلته ښیي ګوره میسنګ الټرنیټیو ټیکس یاره دلته موږ یو امیج انسرټ کړی دا یو امیج و دې تاسو ډسکرپشن وغیرہ څه شی نه دي لیکلي ټیک شو که نه دې تاسو ډسکرپشن وغیرہ څه شی نه دي لیکلي نو په چیک اکسیسیبیلیټي باندې موږ دغه انسپیکشن کولی شو اچھا بل څه شی پکې دی بل انفو کې چیک کمپیټیبلیټي آپشن پکې دی اکثر داسې وشي چې موږ یو د ورډ یو فایل جوړ کړو خو دغه فایل چې بیا موږ په USB کې چېرته ویسو یا چاته سینډ کړو بل سیسټم ته اول ته پرنټ وباسو یا سره لپاره سینډ کړو نو داسې وشي چې موږ کم ډاکومنټ ډیزاین کړی کم فارمیټینګ ایډیټینګ موږ کړی نو هغه سیسټم کې هغه شانته نه راځي هغه سیټینګ یې ټول ګډوډ شي نو دلته نه موږ کمپیټیبلیټي چې کولی شو یاره په کم ورډ کې به دا فایل کولاویږي د مثال په توګه دغه یو فایل دی د دې کمپیټیبلیټي چې کوم چې دا د کم MS Word سره کمپیټیبل دی سلیکټ ورژن ټو شو دا وګوره 2007 او 2010 د مایکروسافټ آفیس سره کمپیټیبلیټي خوري یعنی که دا فایل زه په مایکروسافټ ورډ 2010 کې کولا کوم 2007 کې کولا کوم 2003 کې کولا کوم نو په دې کې چې کوم چینجز من کړي دي هغه شان د چینجز په کې راځي پروګرام به ټول ګډوډ کیږي نه دا چیک اکسیسیبیلیټي آپشن دی کا چیک کمپیټیبلیټي سوري اوس منیج ډاکومنټ څه مطلب دی منیج ډاکومنټ یو اهم آپشن دی په دې کې اکثر دا شی وشي چې کله موږ په ډیسکټاپ کمپیوټر باندې کار کوو نو بجلی لاړه شي او ډاکومنټ موږ سیو کړی نه نو زموږ خواري اسې لاړه شي
په لیپټاپ کمپیوټر باندې دا ایشو موږ سره نه راځي ځکه موږ سره چا سره نه بس ډاکومنټ بار بار سیو کوو. په ډیسکټاپ کمپیوټر باندې اکثر داسې کېږي چې موږ یو ډاکومنټ ولیکو چې لیکل میکل وکړو یکدم بجلی لاړ شي فایل لاړ ختم شي. نو دا ختمیږي څه کې نه کمپیوټر بای ډیفالټ افټر ایوری 10 منټه یعنی 10 منټه پس یا 15 منټ پس دغه ډاکومنټ ځان سره سیو ساتي. که چېرته ان کیس موږ یو ډاکومنټ ولیکو بجلی لاړه نو هغه ډاکومنټ واپس دلته نه راوستلی شو ان سیو ډاکومنټ دلته نه راوستی شو. په دې باندې موږ کلیک کوو چې کوم ډاکومنټ مو سیو کړی نه بجلی تلي لکه د مثال په توګه باندې دغه فایل ما سره دي دا ما سیو کړي نه دي که نه نو دلته نه زه دغه واپس کولاوی شم او بیا پکې چینجز وغیره وکړم او سیو کړم نو دا منیج ډاکومنټ دی. ټیک شو. سیو او سیو اس کې څه فرق دی؟ د ایگزام پوینټ اف ویو او انټرویو پوینټ اف ویو سره دا دواړه کمانډ ډېر زیات اهمیت لري. کله چې د مایکروسافټ آفیس انټرویو کېږي نو سیو او سیو اس کوېسچن پکې کېږي چېرې په دې کې څه فرق دی. نو سیو او سیو اس کې فرق دا دی چې کله موږ یو ډاکومنټ په یو نوم باندې سیو کوو نو هغه ډاکومنټ موږ په بل نوم باندې بیا نشو سیو کولی. که غواړو چې دغه یو ډاکومنټ په 2 نومونو په 3 نومونو باندې سیو کړو دغه لپاره موږ د سیو اس کمانډ استعمالوو. د مثال په توګه باندې دا ډاکومنټ ما سیو کړی د خان په نوم باندې دې له اوس بل نوم نشم ورکولی. که دې کې زه اوس چینجز وکړم د مثال په توګه باندې دې کې زه لږ معمولي چینجز کوم راځم دا مې بولډ کو دې له مې کلر هم چینج کو. اوس راځم دا ویم چې یاداري په بل نوم باندې سیو شو په سیو باندې کلیک کوم ما سبا آپشن نه راځي د بل نوم د سیو کېدلو. که غواړم چې دا په بل نوم باندې سیو کړم بیا به راځم چېرته سیو ایز باندې به کلیک کوم چې سیو ایز باندې کلیک کوم ما سره دلته آپشن راشي چېره دلته به زه اوس نوم ورکړم خان 1 په ډیسکټاپ به سیو کړو. دغه یو ډاکومنټ ما په 2 نومونو باندې څه شی کو سیو کړو. ټیک شو که نه یو زما سره دا شو خان او بل څه شی شو خان 1 دا خان 1 په 2 نومونو باندې مې سیو کړو. نو دا د سیو او سیو ایز ډفرنس و. لاندې بل اپشن دی د پرنټ اپشن دی د پاره دی چې کله موږ یو ډاکومنټ ولیکو او غواړو چې هغه بیا پرنټ کړو موږ لکه مثال په توګه دا یو ډاکومنټ ما لیکلی دی دا غواړم دا پرنټ کړم نو دې ته موږ د پرنټ اپشن استعمالوو چې کله په پرنټ باندې کلیک کوو نو پرنټ کې موږ سره دا سیټینګ راشي او دا موږ سره پریویو راشي یعنی دا پیج به دا صفحه به پرنټ کېږي. د دې نه موږ څو کافیانې اخلو هغه کافیانې به ورته دلته ولیکو چې د دې نه موږ 2 فوټوسټیټ پرنټ وباسو یا 3 پرنټ وباسو او دلته کې به څه وکړو کم پرنټر چې زموږ کمپیوټر باندې انسټال دی هغه پرنټر به موږ سره لیکو. زما په سیسټم باندې HP لیزر جیټ پرو 4003 انسټال دی نو دلته ما دا سلیکټ کړی دی. ټیک شو. او دلته آل پرنټ اوس کوم پیجونه ته پرنټ کې یا آل پرنټ باندې کلیک کړو نو موږ سره دا ټول پیج پرنټ شي. اوس موږ سره سیوا پیجونه مطلب 155 پیج را سره دلته به اځي چې را پرنټ یا کرنٹ پیج یا موږ شو دی کې موږ ته وایو چې را پیج نمبر 3 پرنټ کا. ټیک شو. یا د 3 نه والا د 8 پورې پیجونه پرنټ کا باقي مو پرنټ کوا. یا ته موږ کسٹم هم خودلې شو چې را د سیکارو کا چې 1 پیج نمبر 5 پیج نمبر 8 او پیج 9 باقي م پرنټ. ټیک شو. کسٹم پرنټ موږ دلته نه کولې شو. پرنټ ان ون سایډډ او پرنټ ان بوث سایډ یعنی پرنټ په یو سایډ باندې لري په بل سایډ باندې چې کله موږ پرنټ ان ون سایډ والو موږ سره چې کوم ډاکومنټ پرنټ کیږي مثال په توګه باندې زه یو پیج رالم اچھا نو دا پرنټر دا پیج داسې راوباسي صحیح ده په دې طرف باندې لیکلي دي نه لیکل کېږي داسې به راوباسي چې کله پرنټ آن بوث سایډ د ورکړم نو پرنټر به موږ سره دا پیج داسې به راوباسي. ٹھیک شو. دا به فلپ کی فلپ پیج آن لانګ ایج او شارټ ایج باندې به دا شی کې فلپ کوي. ها کولیټډ څه کار کوي زموږ سره د مثال په توګه باندې شپږ پیج دی موږ پرنټ کول غواړو نو موږ دغه نه کافیانې وباسو مطلب دا شپږ پیج دی موږ ته څو کافیانې وباسو 4 کافیانې ته وباسو 5 کافیانې ته وباسو دلته موږ سره د کولیټډ اپشن راځي یعنی داسې وشي چې اول یک پیج پرنټ شي بیا دویم دریم څلورم پنځم شپږم او داسې ټول پیجونه پرنټ شي بیا دوباره بیا 1 2 3 نه والا تر 6 پورې پرنټ شي بیا 1 2 3 نه والا تر 6 پورې پرنټ شي. کوم غواړو چې دغه سیکوینس موږ چینج کوو موږ ته د ان الوکیټډ وو نو داسې کار وشي چې اولنی پیج به 3 پیری پرنټ شي بیا دویم پیج 3 پیری پرنټ شي بیا دریم پیج 3 پیری پرنټ شي. ٹھیک شو. پورټریټ اورینټیشن او لینډسکیپ اورینټیشن دا د پیج اورینټیشن دی یعنی په دې کلیک کوو نو موږ په بداسي پرنټ کیږي او چې په دې کلیک کوو اورینټیشن باندې نو موږ سره بداسي پرنټ کیږي. یو پورټریټ دی او بل لینډسکیپ دی. ٹھیک شو. دا موږ سره پورټریټ دی دا
لینډسکیپ دی یعنی موږ سي دا فیډ دی دا زموږ سره په لینډسکیپ کې پرنټ دی ټیک ده چې کله موږ په پیج باندې داسې لیکل وکړو چې یاره دې ځای نه لیکل راشي داسې لیکل وشي او دا زموږ سره لینډسکیپ لیکل وي بیا اوس دا پیپر سایز دی موږ سره چېرې کم قسم پیپر ته استعمالوي پیج زموږ سره اکثر پیجونه چې کوم دي دا A4 او لیګل او لیټر سایز کې وي لیګل سایز د عام د A4 نه لږ غونته کې اوږد پیج وي یعنې زه په دې لیګل باندې کلیک کوم دا پیج به موږ سره اوږد شي بیا دا پیج ټیک شو په غټ پیج باندې پرنټ کوو بیا موږ اکثره د کوم یوز کوو لیټر سایز یوز کوم ها مارجن ته راځو مارجن کې څه کار کېږي د مارجن دی ایریا ته وایي یعنې د ټیکس او د دې په منځ کې د بارډر په منځ کې چې کوم ایریا ته مارجن وایي دا ټاپ مارجن دی لیفټ مارجن رائټ مارجن او دا باټم مارجن دی ټیک شو دلته موږ دا مارجن نیرو کولی هم شو یعنې ځکه په دې باندې کلیک کوم دا مارجن نیرو شي دې منځ کې دا ګیپ کم شو ټیک شو موږ داسې کوو چې یاره په نارمل مارجن باندې پرنټ آوټ وباسو ټیک ده اچھا پیج پر شیټ یعنی که په دې باندې موږ کلیک کوو په پیج پر 2 شیټ یا پیج پر 4 شیټ په دې باندې موږ کلیک کوو نو موږ سره که دلته څلور پیج را سره وي نو هغه په یو پاڼه باندې څلور واڼه پرنټ کېږي یعنې وړوکي وړوکي به پرنټ شي شیر اپشن ته راځو شیر زموږ سره آنلاین یوز کېږي یعنې زموږ د نټ سره کنیکټ وو غواړو دغه ډاکومنټ آنلاین د چا سره شیر کړو نو دلته موږ شیر کولی شو ایکسپورټ آپشن هم زموږ سره داسې دی موږ ایکسپورټ کوو یو فایل چینج کوو PDF ته چینج کوو یا XPS ډاکومنټ ته چینج کوو یا د ټایپ چینج کول غواړو مطلب چې شته پلین ټیکسټ اړول غواړو دا مختلفو فایل فارمیټ دي که غواړو چې د مایکروسافټ ورډ دغه پروګرام موږ څه شي کوو د دې نه موږ د PDF فایل جوړ کوو نو چېرته به راځو ایکسپورټ ته به راځو دلته به دې باندې کلیک کوو PDF دا موږ سره PDF ته چینج شي کریټ PDF دا به شي PDF ته دلته زه اوس دا په ډیسکټاپ باندې سیو کوم خام په نوم باندې پبلش کوم دا موږ سره PDF ته راووت نو دغه شانته موږ د فایل ټایپ چینج کولی شو کلوز نو پروګرام کلوز کولی شو ټیک شو اوس راځو اکاونټ ته اکاونټ کې موږ سره دا یو څو آپشنز دي اکاونټ فایرسي او بل آفیس تیم یعنی د آفیس د مایکروسافټ آفیس چې کوم تیم د دلته نه موږ چینج کولی شو که غواړو چې ګرې یا ډارک استعمال کوو نو داسې دلته نه چینج کولی شو بلیک شو دلته چې شو وایټ موږ په وایټ کې استعمالوو دلته نه موږ تیم چینج کولی شو صحیح ده او دلته موږ سره یو آپشن بل راغلی دی ساین ان دې دپاره دی چې کله مایکروسافټ سره موږ خپل یو پراپر اکاونټ جوړ کړو دلته نه موږ ساین کېدلی شو چې کله موږ غواړو خپل ډاکومنټ آنلاین په مایکروسافټ کلاوډ کې سیو کړو نو دلته موږ بیا اکاونټ جوړو دې لپاره موږ لایسنس الو او لایسنس دپاره بیا موږ منتلی پیسې جمع کوو دلته تاسو وګورئ یو آپشن راغلی اکټیویشن ریکوایر د دې مطلب دا دی چې مایکروسافټ آفیس 2020 زما په سیسټم باندې انسټال دی دا اکټیویټډ نه دی اکټیویټډ مطلب دا که ته دغه آفیس انسټال کوې اکټیویټډ نه نو څه ټایم پورې استعمالولی شي خو بیا به تا ته بار بار راځي چې یاره پراډکټ کی ریکوایر او اکټیویشن ریکوایر دا میسیجونه به تاسو ته راځي لکه د مثال په توګه باندې چې کله دا پروګرام کولاوم دغه زه کولاوم واپس دلته ماته یو میسیج راکوي ګوره اکټیویشن ریکوایر یعنې دا میرا آفیس چې کوم دی د اکټیویټډ نه دی نو دې میسیج نه بچ کېدو لپاره موږ داسې کار کوو چې دا آفیس موږ اکټیویټ کوو څنګه اکټیویټ کوو دا یو انلیګل طریقه باندې موږ اکټیویټ کوو په لیګل طریقه باندې چې موږ دا اکټیویټ کوو نو منتلی یا انولي به موږ دې ته پیسې ورکوو لایسنس پراپر لایسنس بالو نو دا په غیر قانوني طریقه باندې موږ دا اکټیویټ کوو او دا زه صرف ستاسو د انفارمیشن لپاره دا طریقه کار تاسو ته ښیم زه دا انلیګل طریقه سپورټ کوم نه چې ته خامخا تاسو دا انلیګل یو سافټویر اکټیویټ کړئ بیکاز وی هیو ټو ریسپیکټ د پرایوسي اف ډفرنٹ سافټویر نو دلته راځو او په دې کې لیکو وینډو پاور شیل دغه وینډو پاور شیل ما ته رالو او دې کې به زه یو کوډ ولیکم IRM سپیس HTTP mass grep dot dev /get بیا IEX دا ما انټر کوم او دا موږ سره اکټیویټډ شي بیا موږ ته دغه میسج نه راځي لایف ټایم دا پری اکټیویټډ شي
د اکټیویشن د طریقه کار د انسټالیشن د ډاونلوډ طریقه کار په اولنی لیکچر کې ما هم ښودلی دی هلته نه هم تاسو کولی شئ دغه کوډ وغیره ما په د هغه ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړي دي اوس دلته موږ ته میسج راشي چې یاره دا آفس چې شو اکټیویټډ شو اوس دلته به راشو موږ په دې یس باندې چې کلیک کړو نو موږ ته دلته اوس اپشن راکړي چې یاره ته څه شی اکټیویټ کول غواړې وینډو اکټیویټ کول غواړي آفس اکټیویټ کول غواړي نو موږ آفس اکټیویټ کول غواړو نو راوړو چې د کیبورډ نه به د دو بټن پریس کړو اوس موږ ته وایي چې انسټال وکړه آفس اکټیویشن نو 1 به پریس کړو چې 1 کله موږ پریس کړو دغه مایکروسافټ آفس 2020 موږ سره لایف ټایم دپاره اکټیویټ شي کوم چې یو ایلیګل طریقه ده یعنې په غیر قانوني طریقه باندې موږ د مایکروسافټ آفس دغه اکټیویټ کوو دلته تاسو اوس وګورئ آفس از پرمنټلی اکټیویټډ اوس موږ ته هغه میسج بار بار نه راځي ګوره که زه اوس دغه فایل دوباره کولاو نو هغه میسج به ماته اوس نه راځي ٹھیک شو اوس دلته وګورئ تاسو پراډکټ اکټیویټډ وختي پرې راتلو چې پراډکټ اکټیویشن ریکوایر اوس پرې راځي چې شی پراډکټ اکټیویټډ دا موږ سره اکټیویټ شو خو چې کله دا موږ په ایلیګل طریقه باندې اکټیویټ کړو نو موږ به کوشش کوو چې یا دا موږ اپډیټ نه کړو دلته نه ٹھیک شو دا موږ چې کوم اپډیټ آپشن را سره دی اباؤٹ ورډ کې څه کار کوي اباؤٹ ورډ زموږ سره د ایم ایس ورډ باره کې معلومات راکوي موږ کلیک کړو په ایم ایس ورډ باره کې د آفس باره کې موږ څه کوي معلومات راکوي د ورډ چې کوم پروګرام دی باره کې فیډبیک څه کار کوي فیډبیک کې موږ د مایکروسافټ کمپنۍ ته یو سجیشن لګولی شو چې یاره آی لایک سمثینګ یا آی لایک ډس لایک سمثینګ زه شی خوښوم یا نه خوښوم دلته نو ته خپل سجیشن هم لګولی شي چې یاره دا کمانډ پکې سیوا کول غواړي یا د مایکروسافټ ورډ کې دا کمانډز کار نه کوي یا نور خپل سجیشن ورته ورکول غواړي نو دلته نو لګولی شي بل آپشن موږ سره دی آپشنز په دې آپشن کې موږ سره مختلفو کمانډز را سره دي دا یو کمانډ به موږ د دې ټیپ سره وایو چې یاره موږ دا ټیپس وایو نو د ټیپ سره به دا کمانډ مخې ته راځي او دغه به موږ وایو د مثال په طور باندې موږ کسټمایزیشن ریبن ته راشو نو دې کې موږ یو شارټکټ کی جوړولی شو د یو کمانډ لپاره د مثال په طور باندې زه د انزرټ ټیپ لپاره یو شارټکټ کی جوړول غواړم چې انزرټ پکچر ٹھیک شو او دې لپاره زه چې کوم کنټرول ام وایم نو چې کله زه د کیبورډ نه کنټرول پلس ام کی انټر کوم نو موږ څه کېږي پکچر به انزرټ کېږي لکه دا موږ یو فایل د غواړم په دې کې یو پکچر انزرټ کوم نو چې شارټکټ کی به چې پریس کوم کنټرول پلس ام باندې زه کلیک وکړم موږ سره دا انزرټ آپشن راشي نه پکچر دلته موږ پکچر انزرټ کولی شو ٹھیک شو یا موږ راشو دلته کا آپشن کې بل وګورو دلته موږ سره سیو چې دی وګوره وختي چې موږ یو آپس منیجمنټ ډاکومنټ منیجمنټ آپشن چې کوم ویلو پاکي چې زموږ کمپیوټر سیسټم بای ډیفالت یو فایل 10 منټه پاس یا 15 منټ پاس سیو کوي اتوماتیکلی خپل میموري کې سیو کوي نو دلته اوس وګوره هغه ټایم موږ سیوا کولی کومولی هم شو چېرې زما سیسټم دی تقریبا د هر 3 منټه پس چې کېږي فایل دی سیو کوي نو بیا که بجلي لاړه شي او ستاسو فایل تاسو نه یې سیو کړی هم د کمپیوټر سره به سیو پروت وي او هغه آپشن نه به دلته نه به تاسو بیا راخیستلی شئ کوم آپشن نه اوس چې موږ کوم یو ډسکس کوو فایل ته دلته نه به موږ آن سیو ډاکومنټ بیا راخیستلی شو ٹھیک شو نو دا آپشن چې کوم دی دا به 1 by 1 موږ د دې ټیپ سره وایو ٹھیک شو و د مایکروسافټ وینډو مایکروسافټ ورډ چې کوم ډسپلی وینډو ده دا ډسکس کوو د دې د مختلف فارټس نمونه زده کوو چې د دې مختلف فارټس کوم نمونه دي نو فعل فارټ چې کوم دی موږ سره ټایټل راځي باره ده ټایټل کې څه کار چې کله موږ یو فایل په کوم نوم باندې سیو کړو نو هغه ټایټل موږ سره دلته راځي لکه د مثال په توګه دغه یو فایل موږ جوړ کړی دی د خان په نوم باندې نو دغه خان موږ سره دلته راغلی ګوره ٹھیک شو که نه اوس دلته دې سره مخې ته یو سرچ بار دی دا په اولډ ورژن کې دا سرچ بار نه په 2019 چې کوم مایکروسافټ ورډ پروګرام دی په کې دلته دغه سرچ بار دی او په 2021 کې دا بار دلته دی یعنی کو دې ډاکومنټ کې موږ څه شی کتل غواړو نو په دې سرچ کې سرچ کولی شو لکه د مثال په توګه دا ټیکسټ دی او دا زه چې کوم بولډ کول غواړم دلته زه ما بولډ آپشن مانه ورک دی دلته نه زه سرچ کولی شم چې یار دا ما سرچ شی که بولډ که ٹھیک شو که نه دی خو ګورم چې کنټرول بٹن دی دلته موږ پروګرام کلوز کولی شو د کیبورډ شارټکټ طریقه د پروګرام د کلوز کولو د فایل د کلوز کولو کنټرول پلس ډبلیو ده چې کله موږ کنټرول پلس ډبلیو باندې کلیک کوو پروګرام مو چې کلوز کیږي ٹھیک شو دلته موږ او دا مو چې کنټرول
بټن دي. دلته موږ مینیمایز کولی شو، میکزیمایز، او دلته نه مینیمایز کولی شو. دا زموږ سره څه کار کوي؟ دا ریبن ډسپلی اپشن دی چې کله موږ دې باندې کلیک وکړو نو موږ دلته دا 3 اپشن موږ ته شو کېږي چې یاره دا ریبن چې کوم دی دا ته هایډ کول غواړي که نه غواړي. زه دغه فایل واپس کولاوم. دلته وګوره دې باندې چې کله موږ شو ټیب باندې کلیک کړو نو صرف ټیب به زموږ سره په نظر باندې راځي، هغه ریبن به پټي. چې موږ غواړو چې یاره چې شی دغه ټیبز او ریبن دې موږ ته دواړه شو شي نو په چې باندې کلیک کوو، په دې باندې کلیک کوو. ټیک شو. اوس راځو دې خوا دا کویک ایکسس ټول بار دی. د دې کویک ایکسس ټول بار مطلب دا دی که موږ یو کمانډ بار بار استعمالو نو موږ دلته ځان سره هغه سیو کولی شو، یعنی دلته موږ ځان سره راوړو شو په اسانه باندې دلته راغلو. کویک ایکسس ټول بار مطلب په اسانه رسایي چې کوم دې ته زموږ کېږي. په دې باندې ډیفالټ یو څو کمانډز پراته دي. یو پی سی شه پروت دی، سیو پروت دی، انډو، ریډو او دا ماوس ټچ دی. یعنی که موږ په ټچ سکرین باندې کار کوو په ماوس نه استعمالو نو موږ بیا چې باندې کلیک کوو، په دې باندې کلیک کوو نو د دې کمانډ په مین کې دا فاصله چې کوم ده دا سیوا شي. چې کله موږ په فنګر باندې یو کمانډ ټچ کوو نو فاصله سیوا پکار ځکه چې یاره دوه کمانډ ډبل کلیک نشي، یا موږ یو کمانډ کلیک کوو په بل کمانډ باندې کلیک را نشي. او دې لپاره موږ دا اپشن سره کوو. موږ په ماوس باندې څنګه کار کوو نو په ماوس باندې ما کلیک کوو. ټیک شو. دې سره خواته یو بل اپشن دی، یو بل کمانډ دی ډرا ټیبل. یعنی که موږ ته ټیبل ضرورت وي، موږ یو ټیبل ډرا کول غواړو نو په اسانه باندې دلته راخیستلی شو. که موږ ځو او دلته نه په دې انزر باندې کلیک کوو بیا راځو ټیبل ته او دلته نه ټیبل موږ رالو دلته نه نو موږ په اسانه باندې دلته نه راخیستلی شو. دلته موږ اوس نور کمانډز هم ایډ کولی شو. دلته ځکه کویک ایکسس ټول بار وایي. که راشو موږ دلته نور کمانډز ایډ کوو. کوم حساب ته باندې مور باندې زه کلیک کوم. ټیک و. زه غواړم چې دلته د ما سره نور کمانډز هم سیو شي. نو دا مختلف کمانډونه د هر یو کمانډ ته سیو کولی شي. مثال په توګه باندې دا شیپ باندې ما کلیک کوو، دا غواړم چې کویک ایکسس ټول بار باندې دا کمانډ هم سیو شي. زه بار بار رالم نو دې باندې زه کلیک کوم. ټیک شو. او دا بس موږ سره چېرته راشي دلته کې موږ سره ایډ شي. ایډ نه شو رالم چېرته شیپ دا مې څه وکړو ایډ مې کړو. ټیک شو. بیا مې دلته نه اوکې کړو. و دغه شیپ ما سره دلته وګوره دغه کمانډ هم دلته راغلو. و دلته نه زه دا شیپ راخیستلی شم، دلته نه زه اوس ایډ کولی شم. ټیک شو. دلته دا آټو سیو اپشن چې کوم دی دا آنلاین دی. یعنی که د مایکروسافټ سره زموږ اکاونټ جوړي او په مایکروسافټ کلاوډ کې موږ خپل ډاکومنټ سیو کول غواړو نو دلته نه آټو سیو اپشن زموږ سره بیا آن او اپ راځي. او بای ډیفالټ دا چې شي دا اپ راځي ځکه چې موږ مایکروسافټ سره اکاونټ نشته دی دا اپ وي، دا موږ نشو آن کولی. ټیک شو. اوس لاندې دا زموږ سره ټیب دي، مختلف ټیب را سره دي. فایل ټیب دی، ہوم ټیب، انزرټ، ډرا، ډیزاین، لیاوټ، ریفرنس، میلینګ، ریویو، ویو او هیلپ. دې فایل مینو باندې موږ آلریډي بحث وکړو، دا اپشن پکې موږ وویل. اوس په دې باندې چې موږ کلیک وکړو، په دې ہوم ټیب باندې کلیک وکړو نو موږ سره دلته دا ریبن کولاو شي. دې ته موږ ریبن وایو. په دې ریبن کې موږ سره مختلف کمانډ را سره دي. په هر یو ټیب کې خپل ریبن وي. په انزرټ باندې موږ کلیک کوو، د انزرټ ریبن زموږ سره دا یو دی. که په ډرا باندې کلیک کوو دا زموږ سره د ډرا ریبن دی. په ډیزاین کلیک کوو دا زموږ سره دې ریبن دی. ټیک شو. په دې ریبن کې بیا خپل حصې جوړ دي. د پیراګراف دپاره چې کوم کمانډ دی هغه دا دي، د فونټ دپاره چې کوم کمانډ دی هغه دا دي، د کلیپ بورډ دپاره چې کوم کمانډ دی هغه دا دي. نو دا یو ټیپ به موږ په ډیټیل باندې ډسکس کوو. نو وروسته به موږ دا یو ټیپ وایو. نن موږ په فایل ټیپ باندې کار وکړو. فایل ټیپ هم ویلو. سبا نه انشاءالله موږ په ہوم ټیپ باندې کار کوو، بیا دغه شانته انزرټ باندې، په ډرا باندې وغیره باندې. ټیک شو. دې نه علاوه دا زموږ سره دا ایریا چې کوم دی ته موږ سټیټس بار وایو. سټیټس بار ته موږ دې د وجې نه وایو چې دا موږ سره د پیج باره کې معلومات راکوي چې دلته د ډاکومنټ باره کې چې دلته دا 100 پیج لیکل شوي، دا 100 پیج دي، 1 پیج لیکل شوی دی، څومره الفاظ پکې 380 الفاظ پکې دي. ټیک شو. که زه وایم چې یاره داسې کار کوم چې زه یو بل پیج ایډ کوم نو دا زموږ سره 2 پیج شو. ګوره یو پیج هغه خبرې دی بلینک پیج دی او یو زموږ سره دا پیج دی نو دا 2 پیج شو. په دې 2 پیجو کې څومره الفاظ لیکل شوي 380 الفاظ پکې لیکل شوي دي. دې خو دا زموږ سره زومینګ ایریا دی. دلته موږ خپل ډاکومنټ زوم کولی شو داسې، خو زوم آوټ او زوم ان کولی شو دلته نه. بای ډیفالټ دا زموږ سره چې شي 100 وي، یعنې 100% زموږ سره دا زوم وي. نو دا زموږ سره د مایکروسافټ ورډ ډسپلی وینډو ده
د دې مختلف پارټس موږ ډسکس کړل چې دا موږ سره کویک ایکسس ټول بار دی، دا ټایټل بار دی، سرچ بار دی، دا کلوز بټنز دي یا کنټرول بټنز دي، او دا زموږ سره زومینګ ایریا ده، دا سټیټس بار دی، او دا زموږ سره ډاکومنټ ایریا ده. په دې کې موږ خپل لیکل کولی شو، یعنې څه شی پې کمپوز کولی شو په دې ایریا کې. د نن ورځې لپاره همدومره لیکچر کافي دی. په بل لیکچر به انشاءالله موږ په هوم ټیب باندې جوړو، او په دې هوم ټیب کې به دا کمانډز موږ 1 by 1 وایو چې د هر ځای پورې دا کمانډز موږ وویل. دغه شان په مزه باندې هر یو ټیب چې کوم دی په ډیټیل باندې موږ ډسکس کوو. Thank you very much.